د ربیع الاول میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې علما کرام خطیبان حضرات د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت بیان کوي او په دې نسبت د هغې د سیرت بیان کوي چې د دې میاشتې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره هم دی او د وفات سره هم دی. په دې میاشت کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړی دی، په دې میاشت کې د دنیا نه تشریف وړی دی او په دې میاشت کې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت هم کړی دی. مدینې ته رسېدلی دی په دغه میاشت کې او په دغه میاشت کې د مسجد قبا او د مسجد نبوي بنیاد هم ایښودی دی. د دې وجې نه دا میاشت یو مبارکه میاشت او قیمتي میاشت ده. نو قانون دی د خلکو چې کال پس د پلار یا د مرګ یا د زوی یا د رور کال پوره شي نو خلکو ته رایاد شي ویره پروز کال په دې ورځ زما پلار وفات شوی، او یا ډېر خلک په دې عرف کې د رواج په بنیاد د پیدایش سالګرې کوي، یاره په دې ورځ زه پیدا شوی وم او په دې میاشت کې پیدا شوی وم، نو دې د خوشحالۍ اظهار کوي اگر چې شریعت د نقشو قائل نه دی. شریعت د عمل قائل دی. شریعت کلونو ته او برسو ته نه ګوري، شریعت عمل او کردار او عقیدې ته ګوري. که یو سړی ډېرې نقشې د خوشحالۍ جوړې کړي خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه لري، د هغې په شان اخلاق نه لري، د هغې په شان اعمال نه لري، د ژوند نقشه او د زندګۍ نقشه د حضور پاک برابر نی، نو په تشو چغو په خوشحالو اس فایده نه کېږي. بنیادي څیز د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین او په هغې عمل دی. خو دې میاشت کې سړي ته حضور پاک را یاد شي، مخکې نه هم شکر دی یادي، خو د دې میاشتې تعلق الله د حضور پاک سره ډېر مضبوط جوړ کړی دی. نو په دې میاشت کې زموږ علما کرام او زموږ خطیبان حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرتونه بیانوي. نو په سیرت خو زما مستقل بیانونه تاسو ته کړي دي، خو د سیرت د بیان نه چې کم مقصد دی نو درته نن ذکر کو. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک خدای ته په ټول مخلوق کې زیات خوښ و، ځکه شک نشته. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک الله پاک په دنیا کې په ټول مخلوق کې کامل او مکمل پیدا کړی دی، دې کې شک نشته. حضرت حسان ابن ثابت د حضور پاک په مخ کې فرمایي غایبانم نه، او صحابو ته نقلم کوي تر ننه پورې چا په دې خبره انکار ونه کړ. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. اے دا الله رسوله مخامخ ورته وای، اجمل منه نه وای، احسن منه نه وای، احسن منک ستانه خشته انسان ما په دا سترګو نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، او ستانه ډولې شخصیت او انسان مور نه دی راوړی، یو ښځې نه دی راوړی. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. وی د هر عیب نه پاک پیدا تا کې هیڅ عیب نشته. او د پیغمبر شان زما وروڼو هم دقه دی چې پیغمبر خدای پاک په ظاهر او باطن ښکلی پیدا کوي. ولې چې څوک دی اعتراض پې ونه کړي چې ته څنګه د خدای پیغمبر یې، تا له سترګه روغه نشي درکولی، تا له غوږ روغ نشي درکولی. ته چې مخلوق ته لاره ښیې نو ته به ړوند دی، ته به ګوډې، ته به شلې، ستا ژبه به کار نه کوي، غوږونه به دې کار نه کوي. نه، چې دې په سترګو، په لاسونو، په خپو، په ظاهري وجود مزیدار او خشتی چې خلک ومني چې واقعي د خدای پیغمبر دی. ګوره څونه ښکلی پیدا کړی دی، واقعي د خدای پیغمبر دی، په وجود یې څونه مکمل او خشته پیدا کړی دی، او باطن کې ښکلی پیغمبر خدای په اخلاق منور پیدا کوي. نو وایي خلقت مبرأ من کل عیب، د هر عیب نه خدای بری او پاک پیدا کړی، نه ظاهري عیب شته او نه باطني. کأنک قد خلقت کما تشاء، داسې پیدا لکه چې ځان دې څنګه خوښ و. د بنده ځان
څنګه خوښي هر سړی وایي چې زما پوزه د ټولو خلکو د پوزو نه ښایسته وی هر سړی وایي چې زما سترګې د ټولو خلکو د سترګو نه ښایسته وی هر سړی وایي چې زما مخ د ټولو مخونو نه ښایسته وی او زما په شان حسن د بل چا نه وی نو داسې پیدا لکه ځان چې دې سنګ خوښو ځان چې دې سنګ خوښو هغسې یعنې ډېر ښایسته او ډېر مزېدار او ډېر اعلی او ستره او صفا رب العالمین پیدا کړی نو حضور پاک په ظاهر او په باطن ښایسته او ښکلی او خدای والا ډېر لوی کمالات ورکړي دي داسې کمالات رب ورکړي دي چې دا کمالات په چا کې هم نشته ماشوم دی چې لا کمالات خدای ورکړي دي ماشوم حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها کرے ماشوموالی تیر کړی دی او وایي چې زما یو بل بچی خپل رسول الله مبارک مې رضاعي بچی نو ده به یوه سینې ته مې چې په کومه ورځ مې د سینې کم طرف ته اچولی نو هغه سینه به ده خوړه او کاغی کې به پی کله خلاص شو نو ما به د دویمې سینې ته وله خوله واړونه نو وی حضور پاک په ماشوموالي کې انصافدارو وی هغه دویمې سینې ته به یې جړل خو خوله به یې هغې ته نه اچوله چې دا زما د دې بل ورور حق دی کم چې ستا خپل بچی دا د هغه حق دی نو ما به وبه جړل چې پی به کله خلاص شو خو هغه دویمې سینې ته د خوله نه راړولی بی بی حلیمه وی ماشوم دی چې له انصاف پکې دی لارا کوټې دی ما کره پیس کی خو انصاف پکې الله چولی دی او لا ډېر پوچینی و ډېر پوچینی نبی علیہ السلام په خپله دا واقع ذکر کوي قاطرا کې قحط په مکه کې باران نه کېده خلک لاړل بوتانو ته چغې ووالې ووالې څه ته جوړه نه شوه بیت الله ته چغې ووالې 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 څه ته جوړه نه شوه خدای ته جړاګانې وکړې د مشرکانو هېڅ ته جوړه نه شوه ابو طالب وی زما دا ماشوم رواره دی د ده یو شان شته دی به خدای ته وسیله کو دی به وسیله کو نو پیغمبر علیه السلام ماشوم یې راوسته و ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمة للارامل دا د ابو طالب شعر دی خشته او ښکلی ابیض معنا ښکلی داسې ښکلی دی چې دی مونږ الله ته ودرو د ده په وسیله د الله نه باران وغواړو نو الله باران کوي د یتیمانانو د کونډو مل دی د یتیمانانو د کونډو مل دی نو رسول الله مبارک یې راوست او بیت الله سره ودرو او عبدالمطلب څه وایي ابو طالب او د مکې مشرکان څه وایي وی دا ماشوم یو شان لري د دې ماشوم صفتونه مونږ په محسوسیږي د کې څه کمالات شته الله مونږ د دې ماشوم په دې سپین مخستانه سوال کوو خدای باران وکړي په مکه کې قات دی دا دې لاسونه نوخ کته کړی چې وریځ راله ټوله مکه کې باران وشو او حضور پاک وی زه ماشوم وم ګوره د ماشوموالي نه خدای پویه ورکړې وه وی زه ماشوم وم خو ما وخندل او څه پورې مې وخندل وی عبدالمطلب پورې مې وخندل خپل نیکه پورې چې باران شروع شو نو منډې والې هر یو بیا خپل کور ته تښتېده دا کمالاتو د حضور پاک په ماشوموالي کې لاره کوټې بچې دی ماشوم دی خدای د ګناه نه ساتلی دی بیت الله جوړېده خلکو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبري نه ده میلاو داسې به ووایم پیغمبري نه ده میلاو د پیغمبر علیه السلام یو لنګ و صادرې نو عباس وی ما ورته وی چې دا لنګ دی اوس پړو په د اوږه د پاسه کېده چې دا ګټې دله دا اوږه زخمي نه کړي دا سرمن دې زخمي نه شي عربو خو به د بربنډتوب پروا نه ساتل هغوی خو به د بیت الله نه بربنډ طواف کوم هغوی خو چې یو دسماتې له بتلل د کوره به یې جامې وویستې هېڅ پروی نه وه په بربنډتوب د یو بل په وجود لیدو باندې به خوشحالېدل او خپل اندامونه بل ته ښودل دا به یو فخر ګڼه نو دا لنګ دی اوس پړه او په دې اوږه د کاڼي لاندې کېده چې دا کاڼي د اوږه زخمي نه کړي او خوږ نه کړي لږې کم که لږ حضور پاک فرمایي وی ما چې څنګ لنګ اوس پړده چې دا لنګ به بره کېدم وی فورا ځمکې ته پرېوتم سترګې کولاو شو یوازې کړې ازاري ازاري ماله لنګ راکې حضور پاک بربنډ چو نه لیده مکه کې یو ځل وادو او واده له زما ملګري مونږ ډلې چیلې سرولې
واده له د دنیا خلق روان دی چې په دې کې تماشه ده. پخوا زمونږ په دې وطن کې اوس هم باید ظالمان کوي. ډمې به یې راوستلې، جلاګان به یې راوستله، به یې ګډول او ډول سورناب. زما ټول ملګري وو او وی چې دو تماشې له تم را سره لاړ شه. وی دا دوه واقعې پیښې دي. یو واقعه وی داسې پیښه شوه چې دی په مخه کړم چې زه چې زو زما ماشوم مې ده ډېره ښه ده. وی لاړ لا تماشه نه وه شروع، خلکو زه یې نه ونیول او ګیر چاپېره کېناستل. وی زه هم کېناستم. وی ما له خدای خوب راوسوده شوم، تماشه راله شروع شوه، ډم وګډېدل، ډوکړی باجې ووالې او بس ما له خوب راغی زودو. شی خلاص شو، ډمې لاړې، خلک لاړل. وی هغه ملګري زوړه قلم چې زه چې ځو که نه پاسه. وی چې راویښ شوم چې شی به کله شروع کېږي. وی شی ختم هم شو ته چې کله به شروع کېږي. وی زه لا ماشوم هم چې خدای له دې نه ساتلی. او یو ځل موږړې چې الی سرولې ملګرو وی دی پلانکي دی کې تماشه د هغې له ځو. وی مې چې نه ځم. وی ملګرو په زور راښکم. وی مې چې زه بلکل نه ځم، دا ګناه ده، ناروا ده، حالانکې لاره کوټې دی. خیر ملګري یو بل سره خوش طبیعتي کوي، ګپ شپ لګوي. وی ملګرو د لاسو خپو نه ونیولم چې په زور دی وړو، اوچتو دی وړو دی، په زور دی وړو، خو موږ سره به ځې. وی خدای زه دومره درون کړم لکه د غر عمره. هغه ټول راغون شو، د لاسو خپو نه مې اوچتوي وړقولې مې د ځای نه نه شي. وی د پوه شوم چې زما وزن دې وخت کې د احد د غر عمره دی. هغې وی چې دا خو د غر نه زیات دروند دی، دا خو موږ دې نه شي وړلی. داسې ښکلی پیغمبر، داسې عظیم شخصیت او د باطن نه پاک څومره دی. نه په ژوند کې چې د دروغ ویلی دی، دا ماشوم دی. نه په ژوند کې چې ته چا سره دوکه کړې ده. نه په زندګۍ کې چې ته مسلمان خو هغه وخت کې ونه وروستو، لیکن د ماشوموالي په وخت کې په زندګۍ کې چې ته چاته ضرر او تکلیف نه دی رسول. د کونډو خدمت، د یتیمانانو مأوا او ملجا او خدمتګار، او خلک ته خوشحاله او د مکې. او لا ماشوم دی چې خدای ولا غټ عزت ورکړی دی، غټ عزت، غټ عزت، څومره غټ عزت. د شام په سفر کې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها مال یې یوړو د تجارت دپاره. د هغې غلامو بیا حضرت خدیجې ته قصه کوله. وی دا لک له خو خدای لوی شان ورکړی دی صاحبې. وی څنګه؟ وی دومره لوی شان یې دی چې کم ځای به یو ځای کې موږ سملاستو کېناستو، نو په موږ د نور سورې او د اونې سورې وراباندې چې نور واوړېده، نو په موږ نور شو. چې په موږ نور شو، وی اونه په خپله راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته، او داسې پې ټیټه شوه لکه د چترۍ په شان ته سوری پې وکړ. او په یو بله موقع کې رسول الله مبارک اوښان همدقه سفر کې اوښان یې بوتلي وو چې راغې نو خلکو سوري نیولي وو. د اونو سوري ته خلک ناست وو، دونه ځای نه و چې پکې پیغمبر علیه السلام سوري ته کېني. وی په نور یو ځای کې کېناسته، او چې څنګه کېناسته وی اونه راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته سوری پې وکړه. او بی بی خدیجې ته دا خپل غلام وی راشه که نه د دې لږ شان درته ښیم، د دې لږ شان لږ ووینه. نو دا کوټې ته وخته، نو نبی علیه السلام ته یې کتل. وی وګوره دې سور نور ته او دې غرمې ته څوک پکې ټینګېدی نه شي، او په هغه د پاسه وریځې سورې کړی دی، او چې دې سینګ ځي نو وریځ ورپسې تاویږي، د وریځې سورې ورپسې روان. ماشوم دی چې خدای پاک په خپله نګرانۍ کې تربیت کوي. ماشوم دی په ماشوموالي کې خدای کمالات ورکړي دي، او چې بیا نبوت او پیغمبري میلاو شو خو کمالات واړو سے انتها نشته. د حضور پاک او د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د تاریخ نه مسلمان له پکار دی چې ځان خبر کړي. دا د مسلمان زندگی ده چې دی به د پیغمبر مبارک نه ځان خبروي. جمدی قوم هغه دی چې هغه د خپلو مشرانو د خپلو مړو تاریخ هیر نه کړي، او چې چا د خپل مشر تاریخ هیر کا دا جمدی قوم نه دا مړ قوم. نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې مونږ ته عقیده او مونږ ته عمل، مونږ ته اخلاق او مونږ ته د خدای لار او جنت ښوولی دی، او د هغه د برکت نه خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی، او د هغه د برکت نه به خدای مونږ جنت ته رسوي. نو داسې مشر به څوک څنګه هیر کړي؟ لیکن ډېر خلک دی چې هغوی ته پته هم نشته، هغوی ته د حضور پاک پته نشته. تاریخ تپوس ته وکړې کله نبی علیه السلام پیدا شوی. ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په 12 د ربیع الاول خوشحالي کوي، او څه ولې پې خوشحالي کوي؟ وایي دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ دی. حالانکه څومره محققین علما وایي دا ټوله غلطه ده. په 12 تاریخ نه دی پیدا شوی، یا په 8 تاریخ پیدا شوی دی، او یا په 9 د ربیع الاول پیدا شوی. څومره مفسرینو، محدثینو
او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبرې بنیاد ته رسېدې ده چې یا 8 ربیع الاول یا 9 یا 8 خلک 12 له زور ورکوي 12 متعلق د وفات ذکر شته چې په 12 د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی دی یو ځل د لاهور د جرنالیزم پرچه واغې کې یو سوال راغلی سوال پکې دا چې په پیغمبر علیه السلام نوټ ولیکې د هغه مختصر تاریخ ولیکې داسې جوابونه د کالج سټوډنټانو ورکړي ولکانو چې هغه د شرم و د شرم هغه اخبار ته راووتل ناشنا جوابونو نو یو لیک لیکلو چې کشمیر کې پیدا شوی دی بل لیک لیکلو چې په مکه کې په یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی مالداره کورنۍ کې په مکه کې پیدا شوی او د میټرک پورې تعلیم په مکه کې کړی دی میټرک لسمه پورې او بیا د اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی دا ستاسو خبره زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی په مدینه منوره کې ناستم او د دې ابټاباد ازارې یو وکیل و بارټلا وکیل را سره ناستو وی ما نه وکیل صاحب تپوس وکړو بچې د کم دی ما یې زه خو د 400 دلته څه کې ما وی دلته په دې جامعه اسلامیه کې سبق ویم د کم سبق د دین سبق وی ما ته وی خلک سپومې ته وختل او ته زاړه یادې وی ما ورته چې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې ده ورخېجه ته به هم څه خو کوې که نه زه خو د دین کار کوم دین کې مصروف یم سپومې خطو ته نیم اوزګار نو ته به هم څه کوې بچي به دې هم څه کوې مې تا ته پرېښې ده ورخېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم د حضور پاک نقشې زده کول دین زده کول د خلکو ته بس ښکاري دا خلک په دې سوچ کې دی چې دا مولیان هسې په زول لګیا دي د دین دا طالبان په زول لګیا دي قسم په خدای چې قبر کې به راته پته ولګي چې په زول څوک لګیا دي او د قیامت په میدان کې به راته پته ولګي دا ماشوم دا راکوټې بچې چې دا پچې ترخت اچولې د استاده کورونه وظیفې راغونډئ او صرف بوهایي او میزان صرف یادئ زما د خدای په ذات قسم خدای ته دونه خوښ دی چې رسول الله مبارک فرمایي فرشتې ورته په ځمکه وزرې اړقئ اچوي ورته دا پته به د قیامت پر ورځ لګي او قبر کې به لګي چې څوک په زول کار کوي څوک غلط کار کې روان دی او څوک په صحیح کار کې روان دی مونږ له د دې خلکو مونږ پورې خاندي یاره دا مولیان صاحبان دي وخت یې ضایع که چې د سکول یې ویلې وې یونیورسټۍ ویلې وې نو بلا تنخواګانې به یې غېښتې وخت یې ضایع کړ او زما په خدای قسم جومات کې ناست یم چې دا کم خلک دنیا پسې سار نه ماسخوتن پورې په منډه دی او دین ته توجه نشته قسم په خدای مونږ له دې خلکو پورې خندا راځي مونږ یې په زول نیکبخته وخت یې تېر کړ سار نه ماښام منډه او منډه او منډه او ټاک چې بله ورځ به اعلان وشي پلان کې مړ شو دا چې څه دې ګټلي دا بنوسو ته کړوسو ته پاتې شي ده به ته همدقسې 2 لاسه روان مونږ له دې پورې خندا راځي وی ما ته وایي چې خلک سپومې ته وختل ته زاړه یادې مې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې ده ورخېجه او زه به د حضور پاک زاړه یادوم وی چې لږ سات تېر شو دغه وکیل صاحب ما ته وایي وی ما ته یې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی الله اکبر اکبر باچا خدا اوس په مغلیه خاندان خو اوس تېر شوی تا ته دا پته نه لګي د خپل پیغمبر متعلق ته د خپل رسول د تاریخ نه دونه نه خبر کمبخته هغه پیغمبر چې ته بانک کې وایې اشهد ان محمد رسول الله هغه پیغمبر چې کلمه دی بغیر د هغه د نوم نه نیمګړې ده ایمان دی بغیر د هغه د نوم نه نیمګړی دی چې اشهد ان لا اله الا الله او ورسره دی اشهد ان محمدا عبده ورسوله نی ویلي نو ایمان دې هم نه راځي چې د هغه نوم دی نه اخیستی په کلمه کې مسلمانېدی هم نه شي تا ته د دغه پیغمبر تاریخ نه دی معلوم ته نه خبر زمانو بنیاد د خبرې ده چې د رسول الله مبارک د تاریخ نه د سیرت نه ځان خبر کې او ځان پوه کې خو مقصد د سیرت څه دی د پیغمبر مبارک د سیرت مقصد څه دی د رسول الله مبارک تابعداري ولکم فی رسول الله اسوة حسنه الله وی رسول الله مبارک مثال یو خشته نمونه درکړي خشته نمونه په دې ساينس مضمونونه چې کله په دې کالج کې په یونیورسيټي کې سکول کې استاد خی کنه نو بیا ورته عملی تور باندې هغه شی خی هغه تیوري
چې کوم شی ورته وښیي چې اکسیجن د څه نه جوړېږي اکسیجن به څنګه کاربن ډای اکساید ګیس ته کنورټ کېږي څنګه به بدلېږي او د دې کاربن ډای اکساید ګیس نه به اکسیجن څنګه جوړېږي دا ورته اول په کاپۍ کې کتاب کې وښیي نو بیا هغه د ساینس حال ته بوځي وایي راشه چې عملي ته ور درته وښیي دا اکسیجن دی داتې فلانکې ګیس جوړ شو دا هغه ګیس دی داتې جوړ شو نقشې ورته بیا عملي ته ورښیي نو دا الګ ذهن کې پرېوځي نو موږ ته خدای په قرآن حکیم کې دین ښولی دی دین راته په قرآن حکیم کې ښولی دی پرېښی نه دی عملي نقشه هغه د پیغمبر مبارک شکل کې موږ ته ښودلی ده که ته عملي طور قرآن لیدل غواړې عملی طور عائشہ صدیقہ فرمائی کان خلقه القرآن وی دا پیغمبر خوی راتا وخای چاوتا وی خوی قرآن دے بس دا قرآن عملی نمونہ دا دوارو جہان مبارک سردار دے ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ یو سړی چې دکاندار لاړ شي وته داسې جامې لري جوړې کا ما ول سپینه ټوکړه یو څه داسې به جوړې نمونه وته مو خوله رښتیا وایا هغه نمونه جوړ کړه جامع جوړ کړې خو زما چې ورته کومه طریقه ښولې وه په هغه طریقه یې جوړې نه کړې ما چې کومه طریقه ښودلې وه نو په هغه طریقه یې جامې جوړې نه کړې اگر چې ښه خواري یې پرې وکړه په دې لستوڼو یې راله دلته بوټي وکړل په دې لمنو یې راله بوټي وکړل په دې ګریوان یې راله بوټي وکړل په پنسو یې راله بوټي وکړل ریخم یې پرې ولګول ډېره خواري پرې وکړله رښتیا ووایه پیسې ولګولې خواري وکړه زه به دا کمیس اغوستوله خوښ کم ای د خدای ظالمه دا دې څه کړي ما خو تا ته چې څه نمونه ښولې وه هغسې به دې جوړ ما خو په سیب خرچه وکړه ما خو په ګریوان دله نقشونګار کړی دی ما خو په لمن درته نقشونګار کړی دی ما خو په لستوڼو درته د ریخمو بوټي جوړ کړي دي چې مولانا صاحب ته په دې کمیس کې ښایسته ښکلی ښکارې زه به یم کاکاجي دا کمیس هم ستا دا کور ته یو څه زنانه ته یې واچوه دا کور ته یو څه بیبي ته دې واچوه ما څه در کړي څه دې جوړ کړل نو چې کومه نمونه ما ښودلې د درزي ته او هغسې کمیس جوړ نه کړي زه به یې خوښ کړم چرېم نه او چې ته چا یو سړی پېښور ته ځي یو ټوکړه وله ورکې چې ماله دا نمونه ټوکړه راوړه د پېښور نه او هغه دله هغه نمونه راوړي رنګ یې بدلي یا بناوټ بدلي یا تا ورته پاکستانی خولې هغه دله جاپانی سوچه راوړه رښتیا ووایه قبوله به یې کې نه دقه رنګ کم شکل کم عقیده کم عمل کم اخلاق چې د رسول الله د نمونې او د نقشې په شان نی د قیامت پر ورځ به خدای هغه نه قبلوي کم عقیده به قبلوي شابسې چې کومه د رسول الله د عقیدې په شان عقیده کم عمل به قبلوي چې کم د حضور پاک د عمل په شان عملي او کم نقشه او کم کردار به قبلوي چې کم د دواړو جهانو د مبارک سردار کردار او نقشه پکې وي دویمه به نه قبلوي ته نه قبله خدای به څنګه قبوله کړي خدای نمونه درته رالیږلې ده دا عمل دا صحابو کړی دی د هغه څیزونه چې په هغې انسان مکلف دی چې خامخا به کې هغه خو یې کړي دي نه 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 چې د پیغمبر د زړه کم ارمانو په هغې دوی فورا عمل کړی دی عادي څیزونه د پیغمبر عادتي څیزونه د عادت ته څیزونو حضرت عبدالله ابن عمر بخاري شریف کې حدیث راځي د مکې نه مدینې ته چې به په کومه لاره ته او واپس به راته نو هغه ځای به یې دمه کوله چې کوم ځای به حضور پاک دمه کړې وه یو ځل یې قافله ودروله ټولې قافلې ته یې ودرېږې قافله ودرېده او دې د اوښ نه کوشي اوسه منځې لاړ او هلته لاړ کېناسته واپس راغی په اوښ سور شو چا ورته عبدالله ابن عمر مونږ خو یې که ته اودس ماتې مونږ خو یې که ته مونځ کې مونږ خو یې که ته ستړې دلته سملې نو ته خو لاړې او هغه ځای کېناستې واپس راغې خپل اوښ ته وخېږې دا دې څه کول وی قسم په خدای دقسې مې حضور پاک ولید چې دغلته کېناسته دمه شو نو واپس اوښ ته وخت نو ما د پیغمبر مبارک نقشه جوړوله د حضور پاک نقشه مې جوړوله او بیت الله ته نبی علیہ السلام وردن نشو 2 رکعاته نفل یې پکې وکړل نو عبدالله ابن عمر فورا ورغی نو خادم ته وی بلال ته وی بلاله پیغمبر علیه السلام کم ځای مونځ وکړو 100 رکعتې کړي دي وی د دې مخامخ دوستنو په منځ کې قبلې طرف ته چې بیت الله دروازې ته ننوځي دقلته 2 رکعاته نفل کړي دي نو عبدالله ابن عمر لاړ د رسول الله مبارک په هغه ځای ودرېد او 2 رکعاته نفل یې وکړل بل ځای کې په بیت الله کې دننه کولی شي یو ځل حضور پاک او فرمایل یو دروازه و په هغې به ښځې راتلې جومات ته په دروازه به ښځې راتلې اوس هم د هغه دروازې نوم باب النساء دی په مسجد نبوي کې نو اگر چې هغه داسې دروازې نه وي دا اوس چې کومې جوړې دي خو یو لاره وه
جمعات ته ښځې به پرې راتلې نو حضور پاک یو ځل اسې ارمان وکړه یاره وي د زړه مې دا خواهش دی چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به ځکه دا د ښځو لار ده چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به یو ارمان یې وکړه حکم یې نه وکړ چې په دې به نه ځئ دی نو ویلې که په دې کم سړی لاړ ګناهګار دی دی نو ویلې چې په دې کم سړی لاړ نه مجرم دی نه اسې ارمان وکړه کې سودا راله یاره که په دې باندې سړي نه ځي نو ښه به با سړو هغه لاره پرېښوده او عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه لار قدم کېنښود بس زما د ښکلي پیغمبر وینا ده صحابو کې بیا دویمه خبره به نه وه فورا چې پیغمبر به کم کار کو هغسې به یې کار کو چې د رسول الله مبارک به د زړه څه خوښه وه به یې ځان له خوښول ولکم فی رسول الله اسوة حسنة حضرت انس رضی الله عنه وی په ډوډۍ ناستو او په ترکاری کې په پلیټ کې کدو پروتو وی د حضور پاک کدو خوښو ټنګری به یې راواغېسته خوړه به وی زه خو پې پوه شوم چې کدو یې خوښ دی وی ما به هغه ټنګری راغېستې او د نبي رسام مخې ته به مې کېښودې د کدو ټنګری به مې راوچتوله او د حضور پاک مخې ته به مو لږ ټنګری کېښودله وی پوه شوم چې کدو یې خوښ دی حضرت انس وی لا ازال احبه قسم په خدای چې د حضور پاک د کدو سره مې کومه مینه ولیدله تر مرګه پورې مې دقې کدو سره محبت او مینه پیدا شوه ځکه د حضور پاک خوښ دی حالانکه دا طبیعي څیزونه دي یو شی طبیعتا د یو انسان خوښي د بل نه خوښ او د رسول الله مبارک څه شرعي خبره نه ده چې کدو خورئ یا کدو سره مینه کوئ دی نه دي ویلي خو کدو یې خوښ و د کدو بوټی یې خوښ و نو بس دی وي زما هم خوښ دی یو ځل مې بیان کو یو واده په پروګرام کې ما لکه عوامو ته مې وې تاسو که الوا خورئ ثواب هم نه کېږي او که مونږ مولیان یې خورو زمونږ ثواب کېږي یو باباجي وی استاد جي ځان ته بیا تر ښځو واله خو یوه الوا ده ته یې خورې ستا ثواب کېږي او چې زه یې خورم زما ثواب نه کېږي یوه الوا ده نو دا فرق پکې د کم ځای نه راووته مې درته دلیل ویل کړ مې ته چې د الوا خورې ستا څه نیت دی ستا نیت دی چې سویټ ډش دی خوله به مې خوږه شي داسې ده وی او مې یې په دې نیت خورې چې خواږه د ډوډۍ نه پس هضم پیدا کوي نو زما ډوډۍ به هضمه کړي نو یې د عظمې دپاره خورې یا د خولې د خوند دپاره خورې زه چې خورم زما څه نیت دي زه په دې نیت خورم چې حدیث کې راځي یو صحابي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل چې د حضور پاک الوام خوښه و شاتم خوښه نو زه په دې نیت خورم چې د پیغمبر مبارک خوښه وه نو زه ځکه خورم او ته په دې نیت خورې چې سویټ ډش دی خوله به خوږه کي عظمه به راولي زه په دې نیت خورم چې نه د حضور پاک خوښه وه نو ځکه یې خورم نو ځکه ستا ثواب نه کېږي او زما ځکه ثواب کېږي الوا چې خورې بشیر جانه نیت پکې څه کې نیت به دا کې چې دا د پیغمبر علیه السلام خوښه وه داسې ده که نه نو غونډه کاسه به خلاصې نیت دې دا وکړه چې دا زما د ښکلي پیغمبر مبارک خوښه خلاصه شو خبره شات خورې دا نیت دې وکړه چې قرآن وایي فیه شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس قرآن وایي په دې کې شفا ده نو د قرآن د شفا په نیت چې قرآن شفا زه استعمالوم نو ثواب دې مو شو الله به یې دله شفا مګرځوي په دې نیت یې خورې دا شاته چې د رسول الله مبارک خوښو ځکه یې خورم نو ثواب دې وشو اکه په دې نیت یې خورې چې خو خلن مې تریخ دی مرچکې مې خوړلی دی یو قاشوغه شات به پسې وسټو چې د مرچکې هغه خوند لرې شي یا یاره وجود مې لږ کمزور دی شات به وخورم طاقتمند چې وجود کې طاقت مې پیدا شي نو بس یو ډش دې وخوړه یو خوراک دې وسټه ثواب دې ونه شو صحابي کور جوړ کړی او روشندان یې پرېښی رسول الله مبارک ته تپوس وکړه دا دې سله پرېښی دی وی دا مې صاحب د رڼا او د هوا دپاره پرېښی دی اوهو که نیت دې دا کړی چې د بانک اواز به پکې اورم رڼا خو هسې راځي هوا خو اسم لګي او که دا نیت دی وکړه چې بانک اواز به پکې اورم نو همدې سوړې نه به ثواب درته میلاوېده نیت کوه نقشه جوړه کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې انګریزانو وارنټ وویسته وی دې گرفتار کې پولیس ورپسې ګرځېدل چې نانوتوي صاحب مولانا قاسم رحمت الله علیه گرفتار و هغه وی هلکه په سنتو به عمل وکړو اسم تختم ځان روپوش کوم
ځان پټو مغرور کېږم نو په سنتو به عمل وکم چا ورته وایي څنګه په سنتو عمل کې وي یو غر کې غار وګورئ غار یې وله وکت پلان کې غر کې غار شته هلته پټ لاړ او 3 شپې پکې تېرې کړی ورووته وی مغرورتیا مې مه شوه پولیس نه م بچ شوم او د رسول الله مبارک د غار ثور د 3 ورځو ارمان مې م پوره کړ ثواب مې م شو دا د پیغمبر نقشه نن سبا ټول خلک وي موږ پریشانه یو زموږ د مخکې زما یو دوست ډېر نیک سړی دی زه د ډوډۍ په بانه بوتلم ما سره به روټۍ خورې خیر څه کال نه زیات وشو بلکې 2 کاله وشو غالبا نو زه بیا کور ته دننه کړم او دی راغی او کور والی د پردې نه پورې غاړو ما ته مولانا صاحب ډوډۍ م درته هسې بانه کړه خو دی لم راوستی چې زه او دا کور والا ډېر زیات په پریشانۍ کې یو دام تنخوا لي زم تنخوا لم د کورونو کرایان هم راځي دلم دیلم راځي مالم راځي خو په رزق کې برکت نشته دی له زه په میاشت کې ځان له مستقل د دې ښځې جامې زما دي زه وله راوړم د دې لوپټه پیزار زه راوړم دا چې ځان له کم شاپنګ وکړي او ځان له سوالي د هغې پیسې زه ورکوم د دې د دارو درملو پیسې په ما دي د دې ښځې د غم خادې ټوله خرچه په ما ده دا که موټر کې ځي او تیل واچي ډرایور سره نو زه پیسې ورکوم د دې خپله خرچه بالکل نشته هېڅ خرچه نشته او بیا هم چې زه تنخوا والم یا کرایه والم نو 10,000 روپۍ دې له جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته عمرې له هم زه بوځم حج له هم زه بوځم خرچې پوټي نشته دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي هغه خرچه هم زه کوم 10,000 روپۍ بیا هم زه دې له ورکوم په هغې کې هم دا خپئ کور والی پردې نه پورې غاړه مې دا ټیک وی ویجي او بالکل وی دا 10,000 زما کمې دی هغې وخندل دا پرې الله زیاتې کا نو مې ته پې څه کې وی جي لګي مې کنه نو مې چې ستا که مې لګي خو هغه دا درکوي ستا چې څه لګي هغه وي زه ورکوم وی صاحب دا 10,000 راکړي چې زما څومره خرچه کېږي امدنه علم او چې میاشت تېروي نو زه پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه دونه پیسې دي چې ماشومان سکول ته دي چې هغې له ورکوم ښه ډېرې کرایانې ښه ډېره راځي خو بس په بل طرف ځي تم راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي بچي ټول نافرمانه لوڼه نافرمانه زامن نافرمانه بې ځایه خرچې زامن کوي لوڼه بې ځایه خرچې کوي تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې د پیسو کې برکت پیدا شي دا مو چې پیسه دې ډېرې پیسه ډېره ده ما چې د هغې اندازې ته وکتل نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښه زما په خبر عمل کوی وی او میلاول خو دا تصویرونه راکوز کې پکې د چیلي او د ګډ سر م لګولی و مې دا م راوغورځوه بار هلته مات کا بله کوټه کې شته زه د کوټې م چک کوم بوتان م پکې ښودي مې دا خو سر نه ګناه ده لرې کا او د پیغمبر په سنتو عمل وکې خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کې که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو را چې زما په مخ لاړې وکړي په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په دا بله کې دي بوتان لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په کومو پوړو چې ته بره چت ته خېږي ځای په ځای په پوړو کې بوتان او تصویرونه ویدان کړي رحمت فرشتې نه راځي برکت به کم نه شي تم لګیا په خواهشاتو پسې منډې تړلې وې بچي دې م لګیا دي ام لګیا دي او چې پیسه 10 راځي نو 100 لګې برکت به رقم دی نه شي سنتو مطابق زندگی جوړه کړه دا نری لباس هم ختم کا ورته مې نصیحت وکړه زموږ د پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خادی کې ملیو شو مې مزر څنګه دی مولوي صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه خلاص کړ مې ولې بس بچی م ځان سره مانځله په خپله م مانځله ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس برقه پسروي ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس برقه پسروي او پیسې ټولې بچت دي په ډوډۍ خو دومره نه لګي د بجلی په بیل خو دومره نه لګي ټولې بچت څومره پیسه چې نن زما او ستا نه روانه ده په خواهشاتو روانه ده 3 جوړې شته 10 نور علم لس نور علم ټول خواهشات سړی د ښځې خواهش پوره کوي ښځه د سړي خواهش پوره کوي شریعت رستو دی په مالګه په کټوۍ کې چې مالګه کم وي نو ښځې سره څه کوي غوسه ورته کوې که نه کوې ډب ورکوې که نه ورکوې او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما له دا شی راوړه وروې نه ړه نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي لیکن که په دې کور کې د ښځې د سنت خلاف ورزي وکړه نو خاوند ته چېرته خفګان کړی دی نه او که کوم سړی په وخت منزله پانسېده
نو ښځې ته خفګان کړی چې ته منځله نه ځې نه نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته نو ژوند به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په ښځو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې مال به درته بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې به منډو تړو په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کومې لباس موږ له په مخ سترګو راځي هغه اچوو بچیم ټوله ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بېدینو پسې په منډه دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو ناډو خبر نیمه چې د پیغمبر علیه السلام د جامې کومه نقشه وه د هغه د پیزار کومه نقشه وه د هغه د بچو متعلق کومه نقشه وه د هغه د بیبیانو متعلق په فکر او کومه نقشه وه والله که د دې نه نن مسلمان خبر دی پته هم نشته ځکه خو پریشاني جوړه ده ځکه خو سړی خفه دی ښځه خفه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومې پورې بدل به ټک اعلانو کې پلان کې وفات شو پلان کې وخت جنازه ده هر څه د نه لږ پاتې شو سنتو تابعداري وکړو د پیغمبر د خولې مبارک نه خبره حضرت حذیفه ابن الیمان فارس ته لاړ چې فارس ته لاړ حذیفه ابن الیمان هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار دی د پیغمبر علیه السلام بلا رازونه دي ورسره نو سیبا هلته ته ډوډۍ خوړن وړی ته په ځمکه پرېوته نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کتاب الاطعمه کې حدیث دی چې نوړی ده نه په ځمکه پریوځي نو روچته یې که نو چې کومه ایسه خاورې سره لګېدلې د هغه ته یې وغورځوه باقي وخوره نو د فورا هغه نوړی روچته کړه او چې روچته کړه نو چې کومه ایسه خاورې سره جنګېدلې وه هغې ته وغورځوله باقي خولې ته واچوله نو ملګرو ورته وی چې دا دې څو کړل په شرمونو دې وشرمولو دلته خو دا رواج دی چې نوړی په ځمکه پرېږدي نو خلک په خپه دیکه ورکړي یا په لاس یې بل طرف ته وغورځوي نو تا نوړی روچته کړه دومره ایرس دې وکړه د ډوډۍ لږه ده ترکاري خو بلا شی ده ډوډۍ خو ډېر شی ده دا خو موږ نه پاتې کېږي نو تا ډوډۍ راوچته کړه نوړی او دونه حرسناک په دې خلکو په سترګو کې یو بل ته وکتل او در پورې وخندل موږ دې وشرمولو حضرت حذیفه ورته څه وایي وی اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا د دې قمقلو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم د دې قمقلو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم شل ځله دې ما پسې وخاندي خو چې زما عمل د رسول الله مبارک په سنتو راشي علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه وی د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه میلمه شوم مولانا حسین احمد مدني څوک و د زمانې لوی شیخ الحدیث لوی بزرگ د دارالعلوم دیوبند لوی محدث او د دې وطن د اکثر علماء د حدیث استاد د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ و زمونږ استاد و د هغه استاد وی د هغه میلمه شوم او ډېر لوی بزرګ و چې د ولی الله د زمانې و چې د هغه میلمه شومه نو چې د روټۍ وخت راغی نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه کوزه لوټه راواغېسته او ماته اوبه اچولې اوهو خولې رانه وبېدې حضرت زدان د پخپل لاسونه اندم وینا زبا د توبہ چم تب لاسین دے ماوی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے زمیل میم او پدے مال تکلیف ملاوی گی جتما توبہ چھے ارا تسوئی وی ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے زما پا میلمسو زه خود پیغمبر پا طریقہ عمل کوما او د حضور پاک طریقه دا ده چې د میلمه اکرام بکې عزت بکې بستره به ورته اچې ډوډۍ به ورته ږدې ترکاري به ورته ږدې نو زم د میلمه اکرام کوم دیم یو عزت ته چې د تا ته اوبه واچوم بس دې کې ګټه ده اور الله وی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله چې ته څوک د آخرت او د خدای د ملاقات امید لري الله چې دا امید لري چې زما د الله سره ملاقات وشي او زما د اخرت ښه شي نو حضور پاک د خپله نمونه جوړه کړي بس او نقشه کې خو کمالات دي ګرې زه به یو مثال در درکړم د نقشې
یو ښځه د عیسایان او خاوند د یهودي دی، دواړه په جده کې ډیوټي کوي، په جده کې د تیلو په یو کمپنۍ کې، او دی د امریکې برطانیې په جده کې د تیلو په کارخانه کې دا ښځه وایي زما او د ما د خاوند نوکرانو وی چې بار بار ووتو مونږ به وکتل جدې کې دا خلک چې عمرې له حج لځي نو جده باندې کوزېږي، او چې عمرې حج لځي نو سړو احرامونه چولي، سپین څادر یو د پرتوک په دی تاو کړي بل د کمیس په، او ښځو په سر باندې داسې یو رومال غوندې چولي، دا ویښته پرې راکلکوي. د ښځو احرام نشته خو دا په رومال یې په سره چولي، دا ویښته پرې کلکوي چې دا ویښته ګډوډ نشي. دا ښځه د خاوند ته ویې سړیه د بازار ته چې زه وځم په دې لارو کوڅو کې په دې مسلمانانو کې یو ډله داسې ناشنا غوندې ده، سپلیپ نشته، کیړی په خپو دي، سر یې سرتور دی، دوه سپین څادر یې چولي دي، او د ښځو هم داسې یو جدا غوندې نقشه ده. دا څه مسله ده؟ وی خاوند مې راته وی چې دا دلته یو ښار د مکه ورته وایي، هلته د مسلمانانو په کال کې یو ځل میله لګي، نو دوی هغه میلې له راځي تهوار، او چې دی د میلې له راځي نو د هغه میلې قانون دا دی چې دوی به دا جامه اچوي. د انګریزانو د میلو سره شوق وایي ما د خپل یهودي خاوند ته وایي زه خو عیسایان وم او یهودي وم، وایي ما چې ځو نه چې د مسلمانانو دا میله وګورو، وایي چې هلته مسلمان کافر نه پرېږدي، غیر مسلم هلته غیر مسلم نه پرېږدي. وایي ما ورته وایي چې موږ به د دې په شان جامې واچو او روان به شو، کې پرې ښودو خو ډېره ښه ده، او کې پرې نه ښودو نو موږ سه جیل کې خو نه اچوي، واپس به راځو که نه سیل به وی د خاوند مې رضا کوي چې زه ډېره ښه نه دی لاړ بازار ته هغسې څادرونه یې راوړل ځان او ما لم هغسې جامې او څادر برابر کړل، ما هم د عمرې والو دا جي نقشه جوړه کړه، او د ما د خاوند هم د عمرې او دا چې څوک عمرې لځي معتمر او دا جي نقشه جوړه کړه، او ټیکسي مونې و چې مونږ مکې ته ځو. وی اتفاق دا و چې په لاره چیکنګ کېړو مونږ باندې څوک پی نه شو، نیغ مکې ته ورسېدو. چې مکې ته ورسېدو چا تپوس هم نه شو کولی، څوک را باندې شکیان نه شي، خو مونږ وی چې دا خلک کم خوا دي مونږ به هم ورپسې ځو، دی چې کم خوا دي هلته میله لګي هلته به ځو. وی دا خلک تللي او جومات ته ننوتل، مونږ هم ورپسې ننوت، اوس هغه نقشه هم جوړه کړې ده چې جومات ته څنګه خلک ننوتل مونږ ننوتو، دا خلک د جومات په دې برنډه تلل، بله برنډه بله برنډه، لاندې یو میدان دی هغې ته کوشو، مونږ هم ورپسې کوشو. چې میدان ته کوشو او وکتل نو د میدان په دې منځ کې یو کوټه ده، تور څادر پې د پاسه پروت دی، غلاف بیت الله مبارک، او دا خلک ټول لګیا دي د بیت الله نه تاویږي د کوټې نه، څوک جاړي، څوک دعاګانې کوي، څوک چغې وایي، څوک ذکرونه کوي، بوډا هم تاویږي، ماشوم هم تاویږي، مالدار هم تاویږي، غریب هم تاویږي، ښځې هم تاویږي، هر سړی تاویږي بیت الله نه. دا ښځه وایي ما او دا خاون یو غاړې ته شو تماشه کو، د دوی خو سیل دې ته وایي چې هلته به بازارونه لګېدلي، ابشارونه به غرونه به اوبه به چینې به نهرونه به، دا خو هېڅ نشته، دا خو میله نه ده، دا خو سیل نه دی، دا خو د دوی څه عبادت دی، هغې له راغلي دي. دا ښځه وایي زه او خاوند مې یو غاړې ته غلې غوندې ودرېدو تماشه کوو د دې مسلمانانو. دا ښځه وایي دې کوټې د بیت الله او د غلاف په ما یو اثر وکړو، او داسې اثر یې را باندې وکړو چې زه پوهېدم چې په سکنډونو کې زما دله دنیا بدلېږي، زما حالات دننه بدل طرف ته روان دي، روان دي بل خوا، او سوچ بل طرف ته دی، فکر بل طرف ته دی، او زړه مې دا وایي چې دا کوټه کې څه کمالات شته، او د دې مسلمانانو په دې دین کې هم څه کمال شته، د دې دا مذهب هم رښتونې معلومیږي، د دې دا پیغمبر هم رښتونی دی، د دې دا قرآن هم رښتونی دی، دې بیت الله سره چې کوم نندي تعلق لري دا ټیک دی، غله بدلېږي. نو وایي ما وایي چې د دې او جړه راله چې ګورم بس په سترګو پړه کې اثر راشي، په سترګو اثر راځي، پړه کې اثر بدل، په سترګو اثر بدل، جړه رانه بیږي اوښکې روانې دي. نو زه دې خاوند ته مخ ورړم، دنه تپوس کوم چې خاونده زما خو دله دنیا بل خوا لاړه بدله شوه، اسلام ته روانه یم، ورېږه تا نه هم تپوس کوم چې ستاسو حال دی، خو دونه مې په دماغو کې او په سټ کې او په سر کې سکته نشته چې مخ ور واړو، یو شان مې ځان ته راکاږي، داسې نشم کولی چې مخ داسې واړو، مخ هم نشم اړولی. وی ډېر سات جاړم، سلګی وام جاړم
وی دې کې چې ډېر ساعت تېر شو نو داسې مې مخ یو طرف ته داسې په زور راواړو وی چې مې راواړو خاوند ته مې وکتل زما نه زیاتې سلګی وی ام جاړي ما خاوند ته وی څه محسوسه وی ما ته وی ته څه محسوسه مې زه خو دا محسوسوم چې دا بیت الله رښتونی دی زه خو دا محسوسوم چې دا خلک کم تاویږي دا په رښتونی دین دی ته څه محسوسه وی ښه دی دقه زه محسوسوم ما ته هم دا دین رښتونی دین ښکاري ما ته هم دا بیت الله سچ بیت الله ښکاري ما ته هم دا مذهب ښکلی ښکاري او زه خو بلکل ته وړېدی نه شم چې بس ولاړ وې او کتې مې وتې ښه ته وایي زه هم یم چې بس ولاړ وې او کتې مې وتې ای سړیه دې سره څوک وې بس ښه دې خفه کېږم زه خو مسلمانېږم زه هم مسلمانېږم یو سړی هم د مټو نه دلته راشه لکه دلته راشه یو تپوس ته نه کوم موږ یو پټه درته وایم خو چاته به نه وې وایه څه وې موږ دواړه کافران یو تماشې له راغلو خو بس مونږ دلته مسلمانېږو نو مونږ به څنګه ته مسلمانان کې وی دا خو اسانه خبره ده یو کلمه شهادت یې راته ووایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله او د هغې په معنا او په مقصد یې پوه کړو بس دا به ووایې دی معنا او دی مقصد بس ټیک ته هلته کلمه شهادت ووایي په مقصد هم ځان پوه کړه او په هغه ځای کې د بیت الله په هغه کتو مونږ له خدای ایمان راکړو برکت د چاو ایمان خو د بیت الله په کتو ملاو شو ټیک ته کشش خو بیت الله کې و چې دی ځان ته راښکل رحمتونه خو په بیت الله ورېدل چې دې طرف ته متوجه شو لیکن برکت د دغې نقشې او د سپینې جامې و دغه نقشې نه ولیدې او دا نقشې نه وه جوړه کړې نو دې بیت الله له به نو رسېدلی نو چې صرف نقشه باندې الله دونه خوشحالیږي نو چې بار نقشه او دن نقشه دې دواړه د شریعت برابر کړي نو الله به بیا څونه خوشحالیږي موږ نن د انګریز په نقشه خوشحالیږي خوراک د انګریز په طریقه کوو په فخر کوو اوبه د انګریز په طریقه څکو په فخر کوو سلام کلام او غم خادي د انګریز په طریقه کوو واده ټول د انګریز په طریقه کوو پیسه په ډېره لګي په فخر کوو او د حضور پاک په نقشه د هغه د صحابو په نقشه موږ شرمېږو حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دې ډله کې یو سړی و هغه به د حضرت موسی علیه السلام پیښې کولې دا د مسلمان پیښې ګناه ده ښه په دې الله خفه کېږي هغې هلکه هغې سړي به د موسی علیه السلام پیښې کولې څنګه به یې کولې د موسی علیه السلام په شان جامې به واچولې د هغه په شان کونټۍ به یې راواغېسته د هغه په شان پټکې به یې په سر که او په لارو کوڅو کې خلکو سره به ګرځېدل د موسی علیه السلام شکل به یې جوړ کړی خلک به یې خندول چې کله فرعون خدای هلاک که دا فرعون لښکر الله هلاک که تباه که دغه سړی بچ شو حضرت موسی علیہ السلام الله ته رجوع کړه الله چې هغه کم حرامي ظالم د لاسه زه په اور کې ولاړم او زما پیښې به یې کولې او خلک به یې خندل ادې پکې پرېښو د دې فرعون نه خو هغه مخکې مردارول پکار ادې بچ که ادې پرېښو د دې ولې الله پرېښو الله ورته موسی ستا نقشه جوړه کړې وه نقشه ستا وه اگر چې په غلطه وه ستا نقشه په خوښۍ نه وه جوړه کړې په ملنډو په ټوکو یې جوړه کړې وه نقشه ستا وه نو ما له حیا راله چې ستا غوندې نقشه یو سړي جوړه کړې زه ول عذاب ورکړم نو چې د پیغمبر نقشه دې جوړه کړه نو الله له به تا نه حیا راځي بیا الله به عذاب نه درکوي نو د سیرت د بیان او د رسول الله مبارک د طریقو د بیان مقصد څه دی ولکم فی رسول الله اسوة حسنتن د پیغمبر نقشه ځان کې جوړه کړه نبی علیہ السلام به روژه نیوه نو یوه هفته کم و بیش یو شان به روژه وه صوم وصال ورته نن به پیشمنې وکړو بېګاله به یې نه ماتوله د شپې به خوراک نه کو د ورځې به خوراک نه کو یو شان ریګولل پرله پسې به یوه هفته کم و بیش روژه وه صحابه نبی علیہ السلام ته الله رسوله موږ صوم وصال نه کوو وی نه تاسو به نه کوئ سره د هغې چې پیغمبر علیه السلام ورته وی مه کوئ تاسو ما له خدای روحاني ته ور ډوډۍ م راکوي اوبه م راکوي زه برداشت کولی شم تاسو برداشت نه شئ کولی تاسو ماښام ماته وی
زه خو یې ماښام نه ماتوم، زه خو د شپې هم خوراک نه کوم، زه خو پېشمنې هم دویم الودله نه کوم، زه خو یو شان نیسم، خو تاسو به نه کوئ، ستاسو روژه به تر ماښامه پورې. لیکن صحابو دا خیال وکړو چې دا موږ پیغمبر منې کوي، نو دا موږ په دې وجه منې کوي چې په موږ خفه کېږي چې دا ناجوړه نه شي. شفقت ورته وایي، شفقت یې دی په موږ، مهرباني یې ده، راشئ نیسو یې. نو یو ورځ یې روژه ونیوله، د شپې هم پکې ماته نه کړه، پس بیا روژه ونیوله، د شپې هم ماته نه کړه. دې کې بیا میاشت راښکاره شوه د اختر. نو حضور پاک ورته وی ارمان که دا میاشت نه وه ختلې، دا روژه مې در باندې نور هم زیاتوله، زورنه یې وله ورکوله. یعنې روژه څونه ګران کار دی. او بیا چې ماښام یې ماته نه کړي، د مازدیګر نه د خلکو پړه کې کرښې جوړېږي چې خدایا کله به باګمجي پکوړې وخورم. او بشیر جان خو د مازدیګر نه د ماسپښین نه ځان ته د ګوړې د شربت جام ډک کړي. ما ته پته ده، ما سره شپې راغلی دي، زموږ ځای کې شپې کړي دي، مازدیګر نه یې غوبل جوړ کړي، شربت پکوړې کباب شا به یې راوړی، د مازدیګر نه یې غوبل جوړ کړي او جام هم نه سمه مضبوطه کټوی به ورته ډکه ایږدی، دا به ورته ایږدی. یعنې بیا دا جلالي سړی دی، په سړي وردانګي، بیا ټوپ وایي په سړي د پاسه. دا یعنی خلاصه د خبرې ده چې مازدیګر نه ماسپښین نه موږ په دې سوچ کې چې کله به ماتو. لیکن صحابو د پیغمبر داسې نقشه خوښه وه چې تیپ 3-4 هفته پرله پسې نیسي، موږ یې هم نیسو. دا ځکه خو الله پاک صحابه کرام کمال ته رسولی دی، کمال ته. زما وروڼو بنیادی خبره دا ده چې د رسول الله مبارک د سیرت او د حضور پاک مبارک د بیاناتو غټ مقصد هم دقه دی چې موږ د پیغمبر مبارک سیرت خپل هغه عمل مونږ وکړو چې کم عمل د دواړو جهانو مبارک سردار کړی دی. بس اهل السنت والجماعه مونږ ځان ته وایو، اهل السنت والجماعه تش په نوم کار نه کیږي. اهل السنت چاته وایي؟ هغې خلکو ته وایي چې د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري. اهل الجماعه چاته وایي؟ هغې خلکو ته وایي چې د صحابهو د طریقو مطابق خپله زندگی تیروي. ځکه صحابه د حضور پاک شاګردان دي، د هغه نه چل زده کړي دي. نو چې رسول الله مبارک څه کړي دي او د هغه ملګرو څه کړي دي، باید پکار دی چې موږ هغسې شکل جوړ کړو، هغسې عقیده جوړه کړو، هغسې عمل جوړ کړو، هغسې اخلاق جوړ کړو. بچې په هغه طریقه لوی کړو، په کومه طریقه چې حضرت ابوبکر خپل بچې لوی کړی دی، او په کومه طریقه چې حضرت عثمان او حضرت بلال، حضرت ابو هریره او حضرت عبدالله بن مسعود خپل بچې لوی کړي دي، او په کومه طریقه حضور پاک خپل صحابه بچې لوی کړي. هغسې نشو کولی. ګورئ هغسې به څوک د چا پلار وکړي، خو څه ناسه نقشه خو وله جوړه کړو که ده. ښځې ته هغه نقشه وښایو کوم چې د حضرت عایشې نقشه ده رضی الله تعالی عنها، کوم چې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نقشه ده. هغسې که 100% ونه شي او 10% خو جوړه که نه، جون بستام خي، د بچو بم خي، د خدي بم خي، او سکون بمی، اطمینان بمی، او ټینشن پریشانی بمنی. نو رب العالمین دې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق زندگی نصیب کړي، او الله دې د بدعاتو نه، د پیغمبر د طریقې خلاف عمل ته بدعت وایي په شریعت کې. او نبی علیہ السلام فرمایي وی چې څوک په بدعاتو کې سر دی او د رسول الله مبارک او د صحابو په طریقه نه دی روان، د بدعتي سړي منځ، روژه، حج، زکات یو عبادت نه قبلیږي. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. د الله او د رسول او د صحابو د طریقې نه علاوه چې څوک هم په دین کې نوی کار کوي، په دنیا کې خو پرېږده، په دین کې نوی کار کوي، نو دا مردود دی، دا گمراهي ده، او دا اور ته دا شی روان دی. نو نیکی به هم په هغه طریقه کو چې کوم رسول الله مبارک او صحابه مونږ ته ښودلې ده. الله یې د هغې توفیق راکړي. خدای مونږ نیکان کړي، خدای مونږ د رسول الله مبارک پر وړلې شوي سوچه دین باندې قایم ولري. الله مونږ د فتنو، آفاتو، بلیاتو نه په امن کې وساتي. خدای چې کوم بیماران دي ته ول روغ صحت او شفا ورکړي.